بی بی آمنہ وائی چې څه وخت کې د حضور صلی الله علیه وسلم ولادت وشو نشپوا او تیاروا و دا ملک داسې رڼا شو چې ما د خپل کور نه د قیصر او د کسرا د محل هغه منارې وکړ د پیدایش په ټیم کې په شپه کې داسې رڼا شوه که تاسو خیال وکئ قرآن کریم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک نور ویلی قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین نور په دې معنا نه چې دا څنګه اهل بدع وایي نور په دې معنا چې د کفر تیارې د پراتلو سره دا رڼا شوي چې د قیصر او د کسرا معنی ته ولیدل نور په دې معنا چې د منور دی او دنیا بیا د اسلام په نور باندې روښانه کړ عزیزانو دغه ورځ د سردار کونین صلی الله علیه وسلم د ولادت او په دغه ورځ بیا وفات شوه د وفات نه مخکې لسم کال د هجرتو مکه نه چې د مدینه منوره ته تلو نو مدینه کې لسم کال باندې بیا د حجۃ الوداع کړي مکی تراغه حج کول د عرفات په غونډه باندې ولاړ دی اوس په خیر اورای ورختلی او ډیر ښه تنظیم دی هغه وخت کې ته غونډه و د عرفات په غونډه ولاړ دی صحابه ته تقریر کوي تقریبا 1,24,000 صحابه ور سره ورته وایي چې صحابه هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې مسلمان قوم به په خپل د اسلام جرړې پرې کوي او مسلمان قوم به په خپل د دین بخکندي کوي هغه کارونه به کوي چې هغه به د خدای او د خدای د رسول د مرضا خلاف وي هغه وخت کې به تاسو څه کوئ صحابه په یو आवाज وي چې یا رسول الله الله پاک دې هغه ورځ ته مونږ نه رسي چې د کوم ورځې مسلمانان به داسې وي چې هغه د دین بخکندي وکړي عزیزانو 1500 کال وشو نن وګورئ تاسو د مسلمانانو حال وګورئ څه حال جوړ کړی د ښځو د نرو د وړو د زړو حال وګورئ څه حال جوړ کړی بله ورځ په لندن کې د کرکټ میچ نو تاسو د ناستو خلکو کې هم داسې وي چې ښځې او نر واړه او زاړه دوه ورځې د کور نه بار په نظر نه راتله او د کرکټ میچ ته ناست په غبرګو سترګو د داسې قوم ړوند شي چې لاس ټپی او نظر یې نه لګي د کرکټ کې دې څه شی دا څه شی دی خو دوه نه درې لرګي ښخ کړي او غونډس که ورسره وي او وروړي او بل ولاړي هغه داسې ټپ باندې ووي او بل یې ونیسي او بیا یې دله ورکړي او بیا یې په ټپ ووي دا څه شی دی روټۍ ده چای دي پیسې دي دولت دی دا څه شی دی معزز د زمانې ورته ناست حکمران طبقه ورته ټوله ناست دی د قوم او د ملک خدمت یې پرېښي کرکټ میچ ته ناست زما عزیزانو د پیغمبر دغه خبره چې د عرفات په غونډه باندې کړې وه هغه وخت اوس دی که نه دی هغه ورځ یو سړي راته وویل چې د زوی واده نه دی بار وفات نه وروسته روټۍ له به ته هم راځې مال تماشه دی پکې کومه خوښه کړې ده ویلې بس هلکان دي چې هر څه وکړم مال نه دوه دېګه وریجې پخې کړه او د علاقې په هلکانو وخوروه 200 ډمان ځکه چې هلکان خو بیا ټول ګډېږي خو چې وریجې پرې وخوری او سړک ته یې راوباسې د مخې ټول ګډېږي نو پام کو چې په ډمانو خرچ ونه کړې ډمان دې د کوره دی ماشومان نن په دې عظیم قهر اخته دي اوس په لاره مخې ته درې هلکان راغلل سپېرې غوندې جامې اغوستې چا په لاس کې د وي سي آر کیسټ و د یو په لاس کې وي سي آر و بل سره ټلویزیون و اوس خو چې زه یې وکتم داسې ډډه یې وکړه رانه دا قوم دی او دا ملک دی او دا وطن دی اوس ملیانو په فتوی ورکړې چاله د کشمیر غزا ده بهرحال د کشمیر غزا که هندو او کافر سره جنگي د مسلمان خو غزا یقیني ده
او دې ته کته پکار دي چې د دې اندرون څه دی او د امریکای پالیسی څه ده چې دا هندستان او پاکستان جنگي دا دغه پالیسی سره او په ټلیفون نواز شریف سره خبرې څنګه کوي که یو ګړچ شو یو ګړچ ته بیا د خپل مالک اقتصادي او معاشي حال وګوري لکه ایټم بم خلاص کو نو دنیا د نوکرونو وستا چې ایټم بم هم جوړ کو اوس کدا ګرچو شو نور حال بتا سو وګوري نو عرض بداو عزیزانو چې سو پورې دا قوم د قوم خدای ته رجوع شوی نه او خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړی نه د دې انجام به وګورئ او ګورئ یې لګي ګورئ چې کوم قسم عذاب دی او ذهني پریشانی ده چې هغه په دې ملک نازله نه ده نن د خزو حال په دې ملک یې وګورئ یو سړي سره چې خزم ناشتي پیغلی لونیم ناشتي او دیم ناشتي او د کرکټ میچ ته ګوري دا په خطي غدب لګین دی او کنه دی ها وای تاسو هم جوړیږئ ځکه هغه نه کوي قسم په خدای چې چادرې خرڅې ورکړه ټلویزیون دلته نن بای هغه کوڅه کې پلار را روانو نو ما ته وی چې مولانا صاحب خدای ډېر مهرباني وکړو مال څه ول ډېر مهرباني وکړه زما بچی پردي کور ته ټلویزیون کتل تلو خدای ما ته خپل ټلویزیون راکو نو بس مبارکم شه پښوی ایا مولانا می باندې کې قسم ورکړم چې کومه جنازه چې ته د مړی کې ډېر کې د درد پیدا کیږي چې د مړی د بیګاله څه چل کیږي د سره ولینا درد مرد خو نه خو الله اکبر وای مانو مال د مړی کور وران شو کنه او تاسو ته ایمان وای څومره جنازو کې چې تاسو ولاړی په جنازه کې دا تصور وی چې خدای عز تعالی په جرګه راغلی ما چې د مړی سره بیګاله مهرباني وکړه دا خیال کړو هغه تا کړی ته خو ملای ها نه جی خو بس ودرېږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا درې ورځې د مړي دوا چې تاسو وایي څه دا دوا به یاد کو الله اکبر لا اله الا تاسو مړي ته څه وایي کور روان کده مړي په خبره ته نه پوهیږي د ژوندۍ ته نه پوهیږي د واده ته نه پوهیږي ډېر د غر کا شکه به څه انجام به څه نن مال یو کتاب راغلی دی یو سړی پیدا شوی دی چې دنیا مرګري شوی ده چې نه قبر شته نه لړمان شته نه ماران شته نه سشته نه سشته دا اصلي مليانو د کوسلې جوړ کړی دی و بس زړې چې مرشي بس قبر کې کیږي خاور راوخري او ختم شي بس خبر خلاص نن نو هغه کم رنگ دی چې ستا په ملک نه ښکارا کی کوم بيدینی دی چې ستا په ملک نه ښکارا کی عزیزانو پیغمبر چې صحابه ته وي چې هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې تاسو مسلمان به د اسلام بیخکندی کوي او جرړې به پرې کوي نن د اسلام بیخکندی ته چې کور کې لاناشته او ستا خزه بربنده د کور وځي تا د اسلام بیړه تبا نه کړه ته کور ناشته او لور د کالج ته لاړ شي تا د اسلام بیړه تبا نه کړه ته کور ناشته او خزه ته پردي سړی په ټي وي باندې ښه تا د اسلام بیړه تبا نه کړه د کومې هستی سره چې د خدای دومره مینه د قران کې آیات راځي چې ان الله په تحقیق سره الله و ملائکته او داغه ملائکه الله او داغه په عربونو کربونو ملائک څه چل کوي یصلون علی النبی او پیغمبر باندې درود وایي الله داغه ټول ملائکه یصلون علی النبی په پیغمبر باندې صلوات او سلام وایي نو تاسو خلکو ته حکم دی چې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو په پیغمبر باندې درود وایي او صلوات و سلام لګي الله اپیل کوي چې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو تاسو په پیغمبر باندې صلوات و سلام وایي اللهم صل علی
سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. عزیزانو په دې درودونو کې دو درودونه ډېر اوچت دي. کله چې خدای وس درکې نو دا وایي. یو دا د منځ والا درود اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یو دا درود ډېر اوچت دی. یو درود مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کوم به درود وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. صلاة والسلام دی په پیغمبر باندې عدد ما في علمك یا الله په هغه شمار چې کوم شمار ستا په علم کې او د خدای علم کې چې کوم شمار دی تاسو له درځي یا تصور کولای شي. عدد ما في علمك په هغه شمار باندې چې کوم شمار ستا په علم کې دی وعدد ما تحب وترضى او په هغه شمار باندې چې په کوم شمار ته راضي کېږي او کوم ستا خوښي او د خدای کوم شمار خوښ ته په پیغمبر باندې درود داغه اندازه څوک لګولی شي. نو دا یاد کړئ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. پاغه شمار چې کوم ستا په علم کې دی او پاغه شمار چې کوم باندې ستا خوښي او ته پرې راضي کېږي. نو دا الله اپیل دی چې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. عزیزان یو بل خبره د کار وری د مخ کې باس به بلې جمعې ته کو سخته ګرمي ده ار او رز سحر او یا زر ملائکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ترازی ار او رز او ټول او رز د پیغمبر درود وي. ما خان دا او یا زر لاری شي نور او یا زر راشي ټول شپه په پیغمبر په قبر کې درود وي. دا نن چې کوم او یا زر رااله او شپې رااله تر قیامت به د دوی نمبر بیا نه راځي. د ملائکو دومره تعداد دی چې تر قیامت پورې به د دوی نمبر بیا نه راځي. هر ورځ او یا زر سحر تر ماښام پورې او یا زر ماښام تر سحر. کوم مقام چې الله په خپل کائنات کې چاته ورکړي نو هغه دا مقام. نو زما عزیزانو هر وخت درود وایي هر وخت. دنیا سے مړې غړې د خدای په عظیم قهر گرفتار یې د ملک له خدای پاک خورز نه خي نن واته ورځ وشوي د ګرمۍ تم خیال دی. په خوا به چې داسې یو ورځ ګرمۍ تیر شو نو ماښام به سیلۍ رااله یا به باران وشو. نن چا ویلي دي چې یوم توبه او باسي که څه چلې کړی دی چا ویلي دي صلات توبه وکړئ مال صلات توبه دې را خندکې وکړي. زمونږ خو هر وخت توبه ده هر وخت هم توبه او کله کله د بل د ګناه د وجه خدای پاک مونږ را نیولي کله کله د بل د ګناه د وجه خدای په مونږ قهر نازل او د خدای قهر بیا داسې وي چې سیلاب او طوفان راشي نو بیا نیک پکې پته نه لګي د بدو سره نیکانه مغستی. نو په صلات توبه باندې کار نه کیږي. کار به پدې کیږي کار به پدې کیږي چې تمام ملک او قوم د قوم ټول خدای ته رجوع شي او سرپرست د قوم او د ملک چې دی د خدای قرآن ته رجوع شي. زه درته بله خبره وکړم راشه دلته نه قرآن شریف راواله بے یار و مددگار په الماری کې پروت او د خدای قانون دی او ورشي د وکیلانو په بنگلو کې د لاډ میکاله جوړ کړی قانون چې کوم چې چاته تعزیرات هند وي هغه وګورئ چې په کوم قسم المارو کې پروت او دا د خدای قانون دی. دا په کوم ملک چې د خدای د قانون دا عزتي او دا حالي هغه ملک باندې د خدای رحم کوي او هغه ملک او هغه قوم ته د خدای خورز کوي. تاسو به خورز ګورئ دا د ګوندلو غویان چې تاسو پاس کړی دی په قومي اسمبلی کې ناست دا د ګوندلو غویان دا تاسو کړی دي دا غي ټول وبال او ګناه به خدای تاسو او دا غي ټول عذاب چې دی اب په تاسو نازلې. نو عزیزانو الله پاک دې
دا غي په ګناه مونږ نه نیسي د خپل حبیب په خاطر د خپل لوی شان په خاطر کله زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دې ملک ته زما علم او زما دا ناقص خیال چې څه وایي دا الله اراده څخه نه ښکاري دې ملک دا یو د کشمیر شوشه چې نن خوشې شوی ده لیډران راجمع شي پکې نوابزاده نصر الله خان تر طرفه سر کړی او پکې ناشتي کله بے نظیر سره مرګري او کله چا سره مرګري او کله چا سره مرګري کله سکی او کله سکی دنیا به تعریف کولو د طاهر القادری او جی په ټلویزیون کې طاهر القادری چې یو قسم درس ور وی ده د خلکو طاهر القادری ته یو قسم درس ور هغه طاهر القادری وسګوره د چا په غیږه کې ناشته د اعتبار زمانہ عزیزانو پاتې نه ده والله کنه په زوی پاتې ده والله کنه په خزه پاتې ده والله کنه په لور پاتې ده والله کنه په دوست پاتې ده والله کنه په گاونډي پاتې ده والله کنه په پلار پاتې ده کنه په خپل پاتې ده نه په پردي پاتې د اعتبار زمانہ نشته ټول قوم د قوم نه سپي جوړ دي سپي لکه سپي چې سحر ده خپل سوري نه راوځي او سرخ کتکوي او د مردار بوی پسې ګرځي داسې هر سړی سحر چې راپاسي او د کوره راوځي نو د مردار بوی پسې ګرځي سپي د دې قوم نه زه چې سحر راپاسم سره د ملاتو بدی پسې ګرځم چې چرته غټ خنزیر بمړي او کنه چې پکې صدرک خو لګي کنه سپي ته ګور او کله تاسو ګورئ هر یو سړی ته ګور دوست ته ګورا کلیوال ته ګورا گاونډي ته ګورا تاسو په ایمان یو د کلو خلک چرته د غریب سړي دروازه ما خام ټکولې چې بیګاله دی لکه نن شپه د روټه درک لګي کنه کړل ها د کوم کلی اکبر پیر دا د خپل پنځو سیب د کلی چې په الحمدلله په او بو چوف کړه نو غړي دا هغه کلی الحمدلله په غړو چوف کړه نو غړي بش چا ته ویلي چې لکه بیګاله د روټه درک لګي نه عزیزانو عرض مزاو چې اخیری خبره درته کوم نن د دې دینه سیلاب ټول په وطن باندې راغلی دی په ټول وطن خزه نر واړه زاړه دا ټول په خپل لپیټ کې اغستي نو چې سیلاب په وطن راشي د کلی خیر غواړه چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نه ټول وایي د بيدینه سیلاب په هر کور نه نوته دي د ځان خیر غواړي